کورنیو چارو وزارت لا څېړنو وروسته د قیصري په اړه اقدام کوو. د هیواد د کورنیو چارو وزارت وایي د غیر مسؤله وسلوال نظام الدین قیصري په اړه ورته د خلکو له لوري ډیر شکایتونه رسیدلي دي او دوی به د شکایتونو تر څېړلو وروسته د هغه په اړه اقدام وکړي. د یاد وزارت ویان مرستیاله مروه امینی وایي خلکو ورته شکایت کړی دی چې قیصري ډیر شمېر غیر مسؤله وسلوال له ځانه سره ګرځوي، خلک ځوروي او ډیر نور داسې غیر قانوني کارونو ته یې ملا تړلې ده چې خلک یې تر پوزې راوستي دي. د یاد وزارت په خبره دا شکایتونه څېړي او وروسته د هغه په اړه اقدام وکړي چې په ورته وخت کې یو دولتي سرچینې ویلي دي چې په بلخ کې امنیتي ځواکونو د جنبش اسلامي د دې قومندان کور کلابند کړی دی، خو د قیصري ته نږدې کسانو او دغه راز د بلخ پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي. قیصري تیر کال هم د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شو، خو د هغه پلویانو له لوري تر پراخو لاریونونو وروسته بیرته راخوشي شو.